تازه او ډیر بد خبر مزارشریف کې چا او څنګه شپږ میرمنې وژلې دي. طالبانو یې په اړه څه ویلي دي، تازه حال څه دی، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان شمالي ښار مزارشریف کې په ډزو د 4 وژل شوو میرمنو جسدونه ترلاسه شوي دي. ویل کېږي دې میرمنو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لارینونو کې برخه لرله. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې دا میرمنې په مرموز ډول وژل شوي او مړي یې پرون پنجشنبه د مزارشریف اړوند د خالد بن ولید ښارګوټي په یو کنده کې موندل شوي دي. دا ښارګوټي د مزارشریف لومړی ناحیه کې موقعیت لري. له دې ډلې لږ تر لږه د یوې میرمنې په اړه ویل شوي چې د پوهنتون ښوونکي او د ښځو د حقونو په برخه کې فعاله میرمن وه. د دغې میرمنې میړه رسنیو ته ویلي دي چې میرمنې وژل شوې ده، خو پلار عبدالرحمن صافي رسنیو ته ویلي له لور سره یې د داسې چا لخوا تلیفوني تماس نیول شوی و چې ځان د بشري حقونو د بنسټ استازی معرفي کاوه او پر همغه ورځ دا له خپلو اسنادو سره له کور څخه ووتله او 2 ساعته وروسته یې له کورنۍ سره اړیکه پرې شوه. د دې میرمنو خپلوانو ویلي چې له طالبانو یې پوښتنه کړې ده، خو د دوی په وینا د قناعت وړ ځواب نه دی موندلی. د 3 نورو وژل شوو میرمنو هویت لا هم نه دی په ډاګه شوی او د مزارشریف په روغتون کې مړي ساتل کیږي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی BBC ته ویلي چې د پیښې په تړاو 2 کسان نیول شوي او پلټنې ترې روانې دي. ځینو مدني فعالانو BBC ته ویلي چې دا 4 میرمنې همکارانې او ملګرې وي چې د یوې اونۍ وړاندې د مزارشریف هوایي ډګر ته شیرمه تښتول شوي وي او له دې پیښې 4 ورځې وروسته جسدونه په یوه کنده کې وموندل شول. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.